پر افغان کرکټ بورډ د پراخ فساد تورونه. د کرکټ ملي لوبغاړي نور علي زدران په خپل فیسبوک پاڼه خپره کړي ویډیو کې ادعا کړې چې په کرکټ بورډ کې د پراخ فساد لامل د ورته نورو لوبغاړو مخه نیول کیږي. هغه وایي د ای پی ایل سیالیو کې افغان لوبغاړي د شفافیت سره نه دي اخیستل شوي او حتی د لوبډلو دوه امتیاز لرونکي یا مالي ملاتړ لا تر اوسه هم نه دي په ګوته شوي. کاشکې دا ټیمونه ونران اخیستي وای نو شي جانېږي خدای مونږ کرکټ بورډ لاس وپکړي مکمل اول نه سیټ اپ شي اول نه جوړ شي او بد شو خبره دی ټي 20 ما زه پلیئر ټي 20 لوبغاړی مې نه یم کرکټ بورډ ته وای او د نور علي شپږ څلور شپږیزې کړي دي چې د پنځه شپږ شپږیزې کوي د هغه مکمل ریکارډ مونږ ته واچوه چې ډېر رنز کړي دي نه دي کړي. شاپور زادران، روخان بارکزی، نور علي زادران او شبیر نوري هغه لوبغاړي دي چې د ای پی ایل سیالیو لپاره نه دي اخیستل شوي او پر کرکټ بورډ یې د نیوکو ترڅنګ پریکون کړی. په ورته وخت کې د میرویس اشرف، حشمت الله شهیدي، یونس احمدزي، نورالحق ملکزي او یو شمېر نور لوبغاړو د نه اخیستلو په تړاو د کرکټ د مینوالو پوښتنې راولاړې کړي او په بورډ غوسه شوي دي. خو کرکټ بورډ لا وړاندې ویلي چې دوی د لوبغاړو په اخیستو کې کوم رول نه لري او لوبغاړي د لوبډلې د مالکانو لخوا اخیستل کیږي. هر افغان لوبغاړی چې ډومېسټیک یې کړی وي پرفارمنس یې کوي او کانټراکټ ته نږدې وي حتی که کانټراکټ هم ونه لري اکشن ته تللی دا صرف موږ په لیست کې اچوی سو وړاندې اخیستل نه اخیستل دا د موږ مسؤلیت نه ده او دا موږ دې ته جواب دی. تیره ورځ شاپور زادران، روخان بارکزي او نور علي زدران په کرکټ بورډ له دې امله نیوکې کړې وې چې د کرکټ غوره لیګ سیالیو کې دوی د عقدې له مخې نه دي اخیستي. موږ د نورو لوبغاړو ترڅنګ د یادو ټولو درنو لوبغاړو نومونه په پروسه کې شامل کړي ول خو متاسفانه د لوبډلو مسؤلینو زړه ښه نه کړ چې دوی په امتیاز واخلي. که له یوې خوا په کرکټ بورډ زیات نقدونه شوي خو له بلې خوا ځینو فعالانو دا په کرکټ بورډ یوازې یو فشار ګڼلی او ویلي ډېر کله چې د کرکټ بورډ ادارې اړونده کسان له دندو لرې شي نو د رسنیو او فیسبوک له لارې په کرکټ بورډ د فساد تورونه لګوي خو د دندې پر مهال څه نه وایي.